د واده په اوله شپه ښځه ولګوي د خپل خاوند نه عجیبه تپوس وکړو خپل خاوند ته ویل که نه وایي تا خو زما نه تپوس ونه کړو چې ما د واده نه مخکې د چا سره لیڼو او ما څنګه مخکې زندګي تېروله. نو خاوند ولې عجیبه جواب ورکړو ډېره سبق آموزه واقعه ده مکمل یې راسره وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ښه غوندې کمنټ وکړئ او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو دې جینۍ چې ده نو د هلک سره واده وشو جدي واده وشو په دوم دام سره واده وشو ملګرو چې کله خلک چې دی نو لاړه او دوی چې وه لومړنۍ شپه د هلک کمرې ته ورننوتو چې کله دا کمرې ته ورننوتو په ډبل بیډ کې کېناستو نو دې جینۍ ته سوال وکړو چې د په هغه ټیم کې چې سوال وکړو وویل که نه ویل خپل خاوند ته ویل چې تا خو زما نه دا تپوس ونه کړو چې تا د واده نه مخکې زندګي څنګه وه او تا څنګه زندګي تېره کړله د چا څه دي لینډ او دیڼو. نو د هلکو ته جواب ورکړو که نه وایي که نه وایي په الله مې د قسم وي که ما چېرته د چا سره لینډ کړی یا مې چا له لاس ور وړی نو زما ښځه به څنګه د چا سره لینډ کړی. نو هغه جینۍ ورته هم ویل که نه ویل ما چا له هم لاس نه دی ور وړی اوس تا ما له لاس راوړی دی ښه اوس چا ما له مخکې لاس هم نه دی راوړی. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی ملګرو تاسو ته به شارټ غوندې ویډیو ښکاري مکمل واقعیت داسې ده که نه دې ویډیو کې زموږ له دې عبرت دی چې بل انسان ته په غلط نظر ګورئ د بل انسان خور مور ته په غلط نظر ګورئ نو ستا خور مور ته به خلک په غلط نظر ضرور ګوري او که ته ځان ساتې نو الله پاک به ستا خور مور هم د غلط نظرونو نه وساتي او تا له چې کوم ښځه الله پاک درکوي نو هغه به انشاءالله هغه به هم د دې څیزونو نه پاکه وي. نو په دې ویډیو کې موږ له عبرت دی چې چېرته هم د چا خور مور ته چېرته هم په غلط نظر باندې مه ګورئ چې څه کړې نو هغه به ریبې چې ته بل انسان ته په غلط نظر ګورې نو تا ته به خلک په غلط نظر ضرور ګوري او چې په تا کې څه نه وي که نه نو هېڅ ته هم څوک نشي ویلی. ډېره عجیبه کهاني وه ما سره دې لپاره شریکه کړه که نه چې نن سبا دا واقع ډېر زیات راځي که نه په بل انسان پسې خبرې کول او بل انسان ته سپک کتل او بل انسان خور ته سپک کتل لور ته سپک کتل نو دا چېرته هم مه کوئ. په دې ویډیو کې موږ ډېر زیات عبرت نو ټول له پکار چې دا ویډیو ضرور شیر کړي د نورو ملګرو سره ځکه چې ډېره زبردسته واقعه وه یار.